سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې دوه مهمه جملې جوړوم په الماني ژبه کې. دوستانو، کله هم چې تاسو چاته وایي یا تاسو څوک وایي چې کولای شو اوس ملاقات وکړو یا آیا موږ اوس لیدلی شو، نو دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایي. دوستانو، یو خبر ته وکړم چې یو جمله په مختلفو طریقو ویل کیږي. زه غواړم تاسو اسانه جملې برابر کړم. نو دغه جمله موږ داسې وایو: Können wir uns jetzt treffen? Können wir uns jetzt treffen؟ آیا موږ اوس لیدلی شو؟ که چېرته تاسو ورته وایئ چې اوس ما سره وخت نشته، یعنې تاسو ورته وایئ یا موږ ورته وایو آیا موږ وروسته لیدلی شو، کولی شو چې لږ وخت وروسته وګورو، نو دغه جمله په الماني ژبه باندې داسې وایو: Können wir uns später treffen? Können wir uns später treffen؟ وایي کولی شو وروسته ملاقات وکړو. اوس زه آماده نه یم وروسته ملاقات وکړو. شپېته وایي مطلب وروسته ته، treffen وایي ملاقات